الرحمن الرحیم نننی لیکچر زموږ او تاسو ډاکټر صاحبانو هغه تر ټولو مهم ټاپک ده په باره کې دی اډرینالین. مخکې ما هم لږ څه ذکر کړی و. نن چې د اډرینالین سینتھیسس جوړېدل وایو، همداشان سټوریج ذخیره کېدل وایو، او د سټوریج نه بعد موږ تاسو د اډرینالین ریلیز وایو. دومره مو ووایي چې اډرینالین د انسان پر وجود باندې پر کوم وخت کې تاثیر اچوي او تاثیرات مو هم تفصیلا وي. نن د اډرینالین جوړښت وایو، ورسره څنګه ته سټیپ بای سټیپ میکانیزمونه شتون لري، په مارکیټ کې کوم درمل دي، په کوم ځای کې کار کوي او څه ډول استعمالولی شو. که تاسو فکر وکړئ موږ تاسو په غذا کې عموما هر قسم غذا چې وي په دې غذا کې بیا امینو اسید یا پروټینونه یا هم ویټامینونه شامل وي. کله چې غذا وخورو په دې غذا کې فود د ډایجیشن همداشان د ډیګریډیشن نه وروسته په د غذا کې یو امینو اسید شتون لري چې د هغې امینو اسید نوم ده تایروسین. نوم یې څه ده؟ تایروسین. دغه تایروسین امینو اسید وروسته د جذب نه او د وینې د سرکولیشن نه لنډ ډول سره وایو چې کله وینې سرکولیشن ته ورسېږي دغه تایروسین راځي اعصابو ته. چېرته راځي؟ اعصابو ته. نو موږ مستقیما راځو د وینې یو ویزل ته. دغه د وینې ویزل چون کې دې خوا نه رسمیږي هما تیار اعصابو ته رسم کړو. کله چې تایروسین په غذا کې شتون ولري یا هم داسې پروډکټ په مارکیټ کې شتون ولري چې هغه په خپل جوړښت کې تایروسین ولري، دغه تایروسین جذب شي او د جذب نه وروسته بلډ سرکولیشن ته راشي. کله چې بلډ سرکولیشن ته راشي نو د یو ټرانسپورټر لارې یا د یو چینل لارې اعصاب ته دخول کوي. کله چې یو ټرانسپورټر یا د یو چینل لري دغه تایروسین چې تاسو وینئ دغه د یو چینل یا هم د ټرانسپورټر د انتقالیدونکي لارې د اعصاب ته داخل شي، د اعصاب ته براشي. کوم امینو اسید؟ امینو اسید تایروسین. تایروسین امینو اسید به د اعصاب ته راشي. کله چې اعصاب ته راغله تایروسین، دغه تایروسین لپاره دلته د اعصاب په داخل کې د تایروسین لپاره د اعصاب په داخل کې یو انزایم شتون لري. دغه د شین بلو کالر چې ده په دې کلر سره تاسو دغه انزایم وینئ. دغه انزایم د تایروسین د بدلون لپاره یا د کنورټ کولو لپاره د اعصاب په داخل کې شتون لري. راځئ کله چې تایروسین د دغه انزایم نه ډاکټر صاحب سیر وکړي تیر شي نو دغه تایروسین د انزایم نه چې کله تیر شي دغه صورت ته ورسېږي یا د سټیج ته ورسېږي نو د تایروسین په بل شکل اوړي چې هغه شکل ته موږ تاسو نوم ورکوو ډوپا. اوس په مارکیټ کې ځینې داسې درمل هم شتون لري چې په هغه کې به د هغې پروډکټ پر اساس یا تایروسین وي یا به ډوپا وي. اوس کوم انزایم چې موږ تاسو لپاره یې تایروسین په څه بدل کړ؟ په ډوپا باندې. د دې انزایم نوم مهم ده. د دې انزایم نامه چې ده د دغې نامه تایروسین هایدرولیز انزایم. تایروسین هایدرولیز انزایم. د دې انزایم په توسط سره زموږ او تاسو تایروسین چین شو ډوپا ته. په پیږئ کله چې ډوپا ته کنورټ شو دغه ډوپا وروسته په دغه اعصاب په داخل کې خپل جریان کوي. کله چې دې ساحې ته ورسېدو په دې ساحه کې د ډوپا لپاره بیا یو انزایم شتون لري چې د هغې انزایم نوم ده دا په د بلو کارل چې تاسو وینئ دغه انزایم د دې انزایم نوم دا ډوپا ډي کاربوکسیلیز. ډوپا ډي کاربوکسیلیز. اوس له تایروسین نه ډوپا جوړ شو. له ډوپا نه وروسته د ډوپا ډي کاربوکسیلیز انزایم په توسط سره د ډوپا نه ډوپامین جوړیږي. څه جوړیږي؟ ډوپامین. نو د ډوپا نه به یو بل نیورو ټرانسمیټر یا هم هارمون جوړ شي چې هغې هارمون ته موږ نامه ورکوو ډوپامین. ډوپامین هم جوړ شول د اعصاب یا هم د ویزیکل په داخل کې فوسټ ساینپټیک ممبران کې ډوپامین هم جوړ شول، یعنی سینتھیسس ترسره شو. اوس راځو د دې لپاره چې ډوپامین خپل ځان محفوظ کړي د اعصاب په داخل کې دلته یو انزایم شتون لري. دغه انزایم د اعصاب په داخل کې چې شتون لري دا معمولا د اعصاب په مایتوکاندریا کې شتون لري
چونکه مایتوکندریا زه رسمولی نشم خو معمولا موږ تاسو د پوهې په خاطر دلته د انزایم رسموو چې دغه انزایم نامه ده دغه و انزایم شو د دې انزایم نامه ده مونو امینو اکسیدیز سره مې ده مونو امینو اکسیدیز مونو امینو اکسیدیز لړ محفف داسې لیکو مونو امینو اکسیدیز دغه انزایم ده د دې انزایم وظیفه دا ده چې کله ډوپامین جوړ شو د اعصاب په داخل کې نو د مونو امینو اکسیدیز په توسط سره د ډوپامین مستقیما ډایرکټلی میټابولایز کیږي په مصرف رسیږي د دې لپاره چې ډوپامین د دغه انزایم په توسط سره میټابولایز نشي پر مصرف ونه رسیږي او دغه ډوپامین د دغه انزایم نه بچ شي نو ډایرکټ مستقیما دغه ډوپامین د دغه د اعصاب په داخل کې دغه ویزیکل چې شتون لري دې ته دخول کی ولې دخول کی ځکه د دې لپاره چې دغه انزایم د ډوپامین شي نه کی میټابولیزم نه کی کیټابولایز نه کی مصرف ونه رسي کله چې دی و چینل یا ترانسپورټر لري دغه ډوپامین جوړ شي د اعصاب په داخل کې نو دغه ترانسپورټر لري ډایرکټ یا مستقیما دغه ډوپامین دغه انزایم د کیټابولایز نه ځان ساتي او دغه ویزیکل داخل ته دخول کوي نو چې کله دغه ډوپامین راشي دغه ډوپامین دغه چینل لري د ویزیکل ته داخل شي ډوپامین نو ډوپامین د مونو امینو اکسیدیز انزایم څخه محفوظ شو ډوپامین محفوظ شو چرته داخل شو د ویزیکل داخل ته د ویزیکل په داخل کې دغه ډوپامین لپاره دلته یو بل انزایم شتون لري دغه انزایم چې د انزایم نوم ده الفا ډوپا ډیکاربوکسیلیز یو خو ډوپا ډیکاربوکسیلیز کنه بلکې د ډوپامین د کنورټ کول لپاره د ډوپامین د چینجز لپاره د بدلون لپاره دغه یو انزایم شتون لري چې دغه انزایم نوم ده الفا ډوپا ډیکاربوکسیلیز دغه ډوپامین د اعصاب بلکې د اعصاب په داخل کې په ویزیکل کې د الفا ډوپا ډیکاربوکسیلیز انزایم په توسط سره د ډوپامین کنورټ کیږي یو بل نیورو ترانسمیټر ته چې د هغې نیورو ترانسمیټر نوم ده اډرینالین څه نوم ده اډرینالین که تاسو فکر وکړئ پورته عنوان ته سینتھیسس سټوریج اینڈ ریلیز اف اډرینالین عنوان داسې ده اوس د اډرینالین لومړنۍ مرحله کې جوړ هم شو سینتھیسس تر سره شو لکوم مرکب نه جوړ شو لیامینو اسید نه جوړ شو دوه مرحله کې اډرینالین تاسو ولید چې سټوریج ظاهره هم شو په دریم مرحله کې دغه اډرینالین اوس باید شي ریلیز شي د دې لپاره چې د انسان په وجود کې تاثیر ارمانسته کی اوس دغه اډرینالین دغه ویزیکل په داخل کې بیا په بل نیورو ترانسمیټر بدلیږي چې هغه نیورو ترانسمیټر نامه ده نار اډرینالین جوړ شو ډاکټر صاحب اوس دغه نار اډرینالین د اکشن پوتنشل په توسط سره منصب دی ته یو سیستم یاله ده دغه سیستم ډاکټر صاحب هایپوتالاموس ده هایپوتالاموس په هایپوتالاموس نه مخکې کله چې یو انسان ډاریږي یا هم د خوف او ویر سره مخ کیږي دغه یو سیستم شتون لري چې د سیستم ته مونږ تاسو نه ورکو لیمبیک سیستم دغه لیمبیک سیستم دغه انسان ته خبر ورکوي چې ته اوس یو ډار سره یو خطر سره مخ شوی او د دغه خطر نه وروسته دغه لیمبیک سیستم خبر ورکوي انټیریر هایپوتالاموس ته انټیریر هایپوتالاموس ته چې کله خبر ورکي نو د هایپوتالاموس کې دوه برخې دي یو چې د پوسټیریر ده او بل انټیریر ده د پوسټیریر نه کوم سیستم چې آوټ فلو کې هغه پارا سمپاتیټیک نروس سیستم ده خو د انټیریر برخه نه کوم سیستم چې آوټ فلو کې هغه سمپاتیټیک نروس سیستم ده کله چې لیمبیک سیستم انټیریر هایپوتالاموس ته خبر ورکي نو دغه ډاکټر صاحب اکشن پوتنشل یا سټیمولس یا تنبیه کېدل ارڅي راځي د اعصاب داخل ته کله چې اعصاب داخل ته راشي نو په دغه اعصاب کې ډاکټر صاحب اکشن پوتنشل زی کله چې اکشن پوتنشل راشي دې برخه ته وراشي کله چې د برخه ته اکشن پوتنشل راغلل دلته د ویزیکل باید د اډرینالین او د نار اډرینالین
د ریلیز لپاره یو څه میکانیزمونه باید په کار واچوي. دلته په دغه فرست ساینپټیک ویزیکل یو پروتین شتون لري، دغه شانتي پروتین ده. دغه پروتین ډاکټر صاحب په لومړنیو حالتونو کې په نارمل شیپ کې لسونه بند دي، لسونه بند دي، او د کومه ویزیکل دی اعصاب په داخل کې شتون لري دغه غواړي چې دغه پروتین سره فیوز شي، یعنی ځان سره وصل کی، خو لیکن وصل کېدلی نشي. یعنی د شکل داسې ده دیو کیور یا هم د غش په څیر. د دې لپاره چې اډرینالین د اعصاب د داخل نه ریلیز شي دغه پروتین یا هم دغه غشی باید فیوز شي د دې امینو اسید د دغه شیپ سره. کله چې فیوز شي ډاکټر صاحب نو دغه ویزیکل به شي مخته کاشي او د اډرینالین او نارفینفرین به ریلیز شي او بیا خپل اکشن او عمل د انسان په وجود کې تر سره کوي. اوس کله چې یو شخص سټیمولیټ شو د سټیمولیټ کېدلو په صورت کې دا کې اکشن پوتنشل راغی. کله چې اکشن پوتنشل راغی نو ایکسترا سیلولر د حجرې نه د باندې مونږ چې کلسیم لرو دغه کلسیم به انفلکس وکړي. انفلکس په دې معنی چې د اعصاب داخل ته به را داخل شي. کله چې کلسیم انفلکس وکړي دغه کلسیم په دخول سره دغه لاسونه چې باندې د دې بوین پروتین داسې نیولې دي داسې به وصل شي. د کلسیم یو کلسیم به داسې وصل شي او بل په دې برخه سي. کله چې وصل شي نو په لومړنۍ حالتونو کې د پروتین لاسونه بند دي، خو وروسته د کلسیم په دخول سره د لاسونه به داسې شي. نه ډاکټر صاحب ولې داسې شول؟ ځکه چې کلسیم داخل شو، انرژي داخله شو. کله چې دغه داخل شي نو دغه ساینپټیک ویزیکل کوم پروتین چې شتون لري دا به فیوز شي. فیوز دا معنی چې دغه ویزیکل سره به دغه تور رنګه پروتین چې دا به د ویزیکل داسې کاش کی. کله چې کاش کی ډاکټر صاحب دې سره به دغه پروتین داسې وصل شي. کله چې وصل شي د شیپ چې دا په ویډیو کې ډېر خبرې خي نو د ویډیو نه ما سی وځي داسې رسموم ډاکټر صاحب چې دا ویزیکل به داسې شي. دا سر کاش کې ډاکټر صاحب داسې به خوشي کې ریلیز وکړي. دا شیپ به معمولا په دې شکل سره مونږ رسم کوو. کله چې په دې شیپ سره مونږ او تاسو دغه ویزیکل رسم کړو یا هم ترسیم کړل، اوس کوم سټوریج یا هم سینتیسیس یا هم ذخیره شوی اډرینالین نار اډرینالین چې شتون لري دا به اوس ریلیز شي. کله چې ریلیز شي ډاکټر صاحب د انسان پر وجود باندې به اغیزې یا تاثیرات اچوي. نو فرضاً د دې لپاره چې ښه پوه شو که چیرې دغه اعصاب مونږ تاسو د سیراټونین اعصاب فرض کړو. کوم اعصاب؟ سیراټونین اعصاب. نو دغه اعصاب ته مونږ تاسو نوم ورکوو سیراټونرجیک نرو. که چیرې دغه اعصاب مونږ او تاسو ډوپامین فرض کړو نو بیا مونږ تاسو ورته وایو ډوپامینرجیک نرو. که چیرې دغه اعصاب د مونږ تاسو ځانګړو هورمون لپاره چې هغه اډرینالین ده د دې لپاره فرض کړو بیا مونږ تاسو ورته وایو اډرینرجیک نرو. اوس فرض کړئ چې دغه ویزیکل کې هر یو هورمون په خپل ځای کې جوړښت لري. فرض کړئ چې اډرینالین جوړ شوی ده یا هم ډوپامین جوړ ده یا هم سیراټونین. نو د سټیمولس پر اساس به د دې ویزیکل نه اول ریلیز شي اډرینالین، ځکه عنوان زمونږ او تاسو د اډرینالین ریلیز. اډرینالین به ریلیز شي. کله چې اډرینالین ریلیز شي په دویم قدم کې ما تاسو ته سیراټونین ووایي. سیراټونین به هم ریلیز شي سیراټونین. کله چې سیراټونین ریلیز شي دویم قدم کې ډوپامین. ډوپامین به هم دغه ویزیکل نه بهر طرف ته ریلیز شي ډوپامین. ډوپامین هم ریلیز شول. ویډیو سټاپ کړئ.